رحمان الله ګربز د خپل خیریه بنسټ کارونه بلاخره رسمي کړل او په کابل کې پرانیز غونډه ترسره کړه. رحمان الله ګربز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو له هغه ځلانده ستوري دی چې په سر دوه دریو نومونو کې یادېږي. په هغه کې یو رحمان الله ګربز دی. واقعا خدای جل جلاله د خپلو خاصو انسانانو په مرسته باندې دغه ډول د خیر کارونه ترسره کوي چې په هغه کې رحمان الله ګربز هم ګڼل کېږي، ځکه د خپلې جیب پیسې د خپل انرژي چې هغه مالی او ځاني د هغه ته په بېوزلو مصرفې، نو دا ډېر لوی زړه غواړي او زه وایم چې دا ډېر مقدس او پاک انسانان وي. نو رحمان الله ګربز سره دغه خیریه بنسټ د پرانیستو مبارکي وایم او ډاډ ورکوم د یو افغان په توګه باندې چې په افغانستان کې په اوس وخت کې تر ټولو اولیه مرسته د اړمنو لاسنیوی دی، د یتیمو لاسنیوی دی، د کډوالو شوو لاسنیوی دی، د بې سرپرستو لاسنیوی دی. دا هغه څه دي چې رحمان الله ګربز اولیت ورکړ او په خپل وطن کې دغه پرانیز غونډه ترسره کړه. یو ډاډ ورکوو چې د ملي لوبغاړو هغه خیریه ادرسونه، که د محمد نبي دی، که د راشد خان دی، که د رحمان الله ګربز دی، دا هغه ادرسونه دي چې شفافیت پکې زما په نظر چې 100% مطمئن دي، ځکه دا هغه لوبغاړي دي چې تر دې وړاندې په میلیونونو ډالر د وطن توقف کړي دي او لګولي دي. نو که خپل مصرف نه کړي ستاغې سره خو بدون له هغې کار نشي لرلی او نه یې لري، ځکه هغوی اړتیا نه لري او هغه څوک چې اړتیا نه لري نو په هغوی سړی پرې ډاډم ورتلی شي. نو زما په نظر باندې چې دغه هغه ادرسونه دي چې موږ خپلې مرستې دې ادرسونو ته سره کولی شو، له دې ادرسونو به اړمونو ته رسیږي. تر دې وړاندې راشد خان په هالند کې د خپل خیریه بنسټ پرانیسته کړې وه او محمد نبي له پخوا نه لګېدی، رحمان الله ګربز دا دی پرانیسته. خدای دې وکړه چې نور ملي لوبغاړي وتوانېږي تر څو د نورې نړۍ نه مرستې راوړي، ځکه د دوی غږ ډېر زیات اورېدل کېږي. نو دا به زموږ د بېوزلو هېوادوالو سره ډېره زیاته مرسته وي. خدای جل جلاله دې د رحمان الله ګربز په کورنۍ، په خپلوانو، په دوستانو او په ټولو مینهوالو باندې بس خپلې لورینې وکړي چې هغه ته یې دومره زړه ورکړل، په هغه کې دا توم نه پکې واچوله چې دغه ډول خیریه کار ته مخه کړي. سره له دې چې رحمان الله ګربز په فردي ډول باندې تر دې وړاندې که تاسې ویډیو کلیپونه وګورئ په ډېرو ځایونو کې هغه د لاسنیوي یو خپل یو حس ورسره دی چې هغه نه تنها په افغانستان کې بلکې په نوره نړۍ کې خصوصا په هند کې څو ځله هغه لیدل شوی دی چې بېوزلو سره مرسته ترسره کوي. نو رحمان الله ګربز ډېر له زړه پاک انسان دی، له څېرې پاک انسان دی او کورنۍ یې دغسې ده. خدای جل جلاله دې لا ډېر توفیق د ډېر کار ورکړي او د دغه خیریه کارونو اغېز دی پروردګار په کرکټ باندې واچوي چې په هر میدان کې دی وځلیږي او هغسې چې د ټایلنډ دی ورسره ښه ښکاري همغسې لوبې هم وګورو. رحمان الله ګربز د خپل خیریه بنسټ کارونه بلاخره رسمي کړل او په کابل کې پرانیز غونډه ترسره کړه. رحمان الله ګربز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو له هغه ځلانده ستوري دی چې